بدبختي دا ده چې زما په شان خلکو ته څوک خور او لور نه ورکوي چې بیا ورکوي هغه ډېرې پیسې غواړي هغې ته زموږ هېڅ وس نشته ده نو زه څه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم عزیزانو چې هر ځای کې یاست الله کامیاب او خوشحاله لره تاسو وعده کړی چې ستا په واده کې به موږ هر څنګه کومک کړو زما دغه د بنسټ مرګړي اته ځایه د مرکې لپاره زما لپاره لاړه نجلۍ کورنۍ چې ما وګوري بیا هغوی انکار کا خلکو ته چې دا د قط نه وړوکی ده زه څه وکړم زه الله داسې لنډ پیدا کړی یم ما ته ګیله راځي له بخته ډېره تا ته اړتیا ده بیخي زښته ډېره څنګه د هر سړي محتاج دې کړمه بې انصافي دې وکړه وخته ډېره ژوندون او زندګۍ ته مینه بدبختي دا ده چې زما په شان خلکو ته څوک خور او لور نه ورکوي چې بیا ورکوي هغه ډېرې پیسې غواړي هغې ته زموږ هېڅ وس نشته ده نو زه څه وکړم ځان اوس ما ټیم ورکړي اوس هم په کراره نه کړي دوی ماته ویل چې انشاءالله تا ته به موږ واده کړو ټولو وطنوالو په مرسته باندې انشاءالله تاسو زما د ملګرو سره مالي مرستې وکړئ چې زر تر زره دوی ماته واده وکړم چې هر ځای کې یاست الله هم روغه جوړه کړه الله هم د غمونو نه وساته الله هم کامیاب کړه الله هم نور هم مخکې ورسوه بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو روغ جوړ اوسئ ډېرې خبرې کول نه غواړم ولې چې شاکر وختي خبرې وکړې باور په خدای وکړې چې موږ یې هم خفه کړو د شاکر دا د زړه ارمان دی چې واده وکړم خو باور وکړئ چې اته ځایه موږ د ده په مرکه باندې تلي وو د شاکر خبر حقیقت ته موږ د تسپین نل نه خو اخر د خپلې کورنۍ نه خبر شو هغه خلک چې موږ په مرکه ورځو د هغو ځواب دی چې شاکر د قط نه وړوکی دی دوستانو شاکر وختي ویل چې دا پیداوخت الله دی زه الله به خوښه وه تاسو یې غټ پیدا کړئ زه یې وړوکی پیدا کړی یم دوستانو راځئ د شاکر د زړه دغه ارمان پوره کړو د شاکر د واده لپاره باور وکړئ چې موږ نور د خیر کارونه ودرولي چې تر څو دا هم غټ د خیر کار دی چې د شاکر واده وشي د شاکر د واده په باره کې زر تر زره خپل کومک وکړئ انشاءالله شاکر ته به واده کړو د شاکر واده به نه پرېږدو خو تاسو ورسره مرسته وکړئ کومک وکړئ چې د شاکر د زړه ارمان پوره شي انشاءالله چې شاکر به تل لپاره په دعاګانو کې یاد ساتي دوستانو تر کومه وخته چې موږ د شاکر د واده په مسله کې لګیو کله چې موږ دغه ویډیوګانې شیر کړو ځینې ورونه پکې لیکل کړي چې یاره شاکر به دغه واده څنګه کا واده دپاره چې تاسو ورته واده وکړئ دا به خپل بچیان څنګه ساتي عزیزانو داسې نه ده شاکر ډېر یو همتناک انسان دی باور په خدای وکړئ چې د غونډ کور دپاره اوس هم دا همت کا د ولس مالونه دا پې څاروي دا پې غویان میږې پسان پردی وځي دا پې تاسو یې لیدلی شئ په دښتو رزقو کې ګرځي دوستانو بل درته یم چې رزق ورکولو والا څوک دی هغه یو الله دی چې مسلمان او کافر ته رزق ورکوي زناور ته رزق ورکوي په سمندرونو کې په لکونو نه چې په میلیونونو نه اپل او په کروړونو نه اپل او زناور دی هغو ته رزق څوک ورکوي الله یې ورکوي په دښتو رغونو په ځنګلو کې تاسو ووینئ چې هر زناور ته الله پاک هره ورځ تازه غوښې نه ورکوي نو دوستانو هغه زناور چې سبا شي توکل په الله وکړه تشې ججوري راوځي او ډکې ججوري بیرته ځي الله یې ماړه بې الله رزق ورکوي نو شاکر خو انسان دی باور وکړئ چې یو محنتي انسان دی او د ده د واده نه وروسته زموږ د ټیم ملګرو انشاءالله دا واده کړی دی ځان سره عزم کړی چې شاکر ته به یو کاروبار روانو دوکان به ورته اچو هم ستاسو په مرسته او راځئ شاکر دغه ارمانونه پوره کړئ چې تر څو دغه شاکر خوشحالي نصیب شي او شاکر خوشحاله شي انشاءالله چې الله به تاسو خوشحاله وي موږ به هم دعاګانو کې یاد ساتو ټول مسلمانان به تاسو ته دعاګانې کوي الله هم خوشحاله او کامیابه لره نور مو وخت نه نیسم چېرته چې وایي ښه ده ودان اوسئ په لوی الله مو سپارم